سلامونه هیلهمند یم روغ جوړ به یاست. د پاکستان هیواد د افغانستان شاګردانو لپاره 4500 سکالرشیپونه بیا اعلان کړي دي چې دې ته دوی د دې سکالرشیپو دریمه مرحله وایي. په دې ویډیو کې به وایو چې دې سکالرشیپونو لپاره ریکوایرمنټ شي دي، یعنی څنګه موږ ورته اپلای کولی سو او د دې پوهنتون یا د دې سکالرشیپونو د کوم فیلډونو لپاره ده یا د کومو پوهنځیو لپاره دي او اپلیکیشن ډیډلاین معنا د دې هغه اخري نیټه څه وخت ده چې تر کومې وخت یا تاریخ پورې موږ ورته نوملیکنه کولی سو او اپلیکیشن پروسیجر یې دا ده چې هغه د دې سکالرشیپو لپاره ضروري اسناد شي دي او موږ تاسو ورته څنګه اپلای کولی سو او همدارنګه د دې سکالرشیپونو لپاره کوم بینیفیټ لري، کوم ستاسو لپاره دی کوم امتیازات درکولی سي او شرایط عموما هغه شرایط څه دي چې کوم کسان په کومو شرایطو باندې منل کیږي. نو دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ. دا ویډیو کې به موږ تاسو لومړی هغه د دې پروسیجرونه وایو او وروسته به یې د اپلای طریقه سټیپ بای سټیپ ستاسو لپاره وایمه. که څه هم ویډیو شاید لږ اوږده سي، په دې خاطر چې کوم پوینټ د شاګردانو یا ستاسو لپاره پاتې نه سي، تر څو ستاسو کې د ثبت نام یا د رجسټریشن یا د اپلای په وخت کې کومه ستونزه سره مخامخ نه سي. اپورچونیټي ډیټیل د دې دغه چې د سکالرشیپو هغه ډیګري چې دي د بیچلر، د لیسانس او د ماسټري او د پی ایچ ډي یا دکتورا لپاره اعلان کړي دي او لنګویج ریکوایرمنټ کوم دغه نه لري، محدودیت نه لري چې باید ستاسو د دې سکالرشیپو لپاره باید په انګلیسي او یا هم اردو ژبه باندې حتما پوهیږئ. داسې کوم محدودیت نشته پکې. او د دې سکالرشیپونو تعداد چې دی 4500 دي او ټول دغه لري سټډي لري، مقصد کوم پوهنځي چې دی هغه ډیری لري چې وروسته به یې لیست له تاسو سره شریک کیږي. او دا چې دی فول فنډډ سکالرشیپونه ټول حمایت مالي حمایت د پاکستان هیواد لخوا کیږي او هغه حمایت کوي او په دې کې جنسیت چې دی ښځینه هم زموږ تاسو خوندې هم ورته اپلای کولی سي او نارینه شاګردان هم ورته اپلای کولی سي. لنګویج اف انسټرکشن مقصد هغلته درسونه به ستاسو لپاره په انګلیسي ژبه وي او اپلیکیشن فیس چې دی دغه کله چې تاسو اپلای کوئ د دې لپاره کوم پیسې یا فیس له تاسو څخه نه دی وړي او داسې نه ده چې کله تاسو کامیاب سي او یا هم تاسو اپلای کوئ او تاسو نه دې پیسې وغواړي، هغه پرې کاسته کوم پیسې یا لګښت نه ورباندې راځي. د دې سکالرشیپونو اخري نیټه چې تر د دې میاشتې د اکتوبر تر 10 پورې کولی سي تاسو ورته اپلای وکړئ. نن تقریبا د اکتوبر 14 نیټه ده چې 15-14 ورځې نور هم د دې سکالرشیپونو لپاره شته تر څو تاسو نوملیکنه ورته وکړئ. د دې علامه اقبال سکالرشیپو لپاره ګټې دا چې هغلته تاسو اوسیږئ، د هغو ټول مصارف دی درکوي او کوم کتابونه چې تاسو اخلئ له یونیورسټي نه هغه کې ستاسو لپاره تخفیف دی درکوي او هغلته د هاسټل یا د لیلې د اوسېدو ټول مصارف دی درکوي او همداشان کله چې تاسو د زده کړو فیس هغه تاسو چې کله هغلته زده کړې کوئ مصارف کوي هغه هم ټول د همدې علامه اقبال پوهنتون لخوا ورکول کیږي. صحیح ده. دلته مخکې ویلي دي یو نوټ یې ورکړی دی، وایي غواړو چې دا موږ تاسو ته دغه کو منشن کو چې مخکې به وایي په 3 شاګردانو کې یو دانه ښځینه شاګرد موږ نیول کېدو یا زموږ لپاره دا هغه یو پروسیجر و چې موږ به 3 نفره وو، په 3 کې به 2 هلکان یو به ښځینه وه. نو اوس چې دی وایي دغه په دې کال لپاره دغه نه ده، مشخص نه ده چې څومره موږ به فیمیل یا ښځینه شاګردان د دې سکالرشیپ لپاره منو، خو دغه ایسته چې مقصد څومره منل کیږي دوی وایي چې موږ یې منو. او په دې برخو لپاره تاسو کولی سي اپلای وکړئ. د زراعت لپاره د بی بی اې ده،
بیچلر اف کمپیوټر ساينس د کمپیوټر ساينس لپاره کولای شي او ډینټل سرجري د غاښو جراحي لپاره کولای شي بایو انفارمیټیک دی دا ټول بخښنه انجینرینګ دی سیول او کمپیوټر ساينس د ارت ساينس دی اکنامیک دی فاینانس دی بیچلر اف لا ده شریعت دی پکې د ام بی بی اس دی میډیا ده ژورنالیزم ام آی ډي ده فارمیسي ده همداسې انفارمیټیک انجینرینګ د سافټویر انجینرینګ ده چې د کمپیوټر ساينس پورې لري نور اپډیټ تاسو کولی شئ چې پوهنځي د ثبت نام په وخت کې وګورئ او دا د یو پوهنځي لیست صحیح ده او لیول اف سټډي کولی شي د سکالرشپونو لپاره بیچلر کسان د لیسانس لپاره هغه شاګردان چې اوس له 12 څخه فارغ دي کولی شي چې ورته نوملیکنه وکړي او د لیسانس لپاره سکالرشپ واخلي او هغه کسان چې غواړي ماسټري وکړي ماسټري لپاره هم د دغه لري اپورچونټي لري او پی ایچ ډي کسان هم کولی شي څوک ورته اپلای کولی شي دلته ویلي وایي اپلیکیشن شول بي فرام افغانستان دا څوک چې اپلای کوي دا کس باید د افغانستان څخه وي او دلته بیا بل نکته یې ویل د دې ځای کې چې تاسو که چېرته نور اپلیکیشنو یا نور سکالرشپو ته اپلیکیشن لیږلی وي تاسو لپاره منتظر یاست و کوشش مه کوئ چې دلته بیا زموږ لپاره دغه وکړي ثبت نام وکړي صحیح ده او دلته وایي انډر ګریجویټ د 12 شاګردان کولی شي چې اپلای وکړي هغه باید 12 صنف یې دغه کړی وي تکمیل کړی وي او د هغو د نمرو فیصدي باید 15% په شتنامه کې وي د عمومي ټولو سبجکټو لپاره او 80% د فیصدي باید د میډیکل او لپاره برابره وي او د انجینرینګ لپاره باید د 15% څنګه وي برابره وي او د کاندیډیټ ایج شول بي د دې بیچلر لپاره یا د لیسانس لپاره څوک اپلای کوي د عمر باید له 12 نه تر 23 کالو پورې وي او میډیکل انجینرینګ اپلیکیشن شول میټ دغه څوک چې لیسانس کسان چې طبي بخشو ته یا انجینري پوهنځي ته اپلای کوي هغه باید د پی ای سی چې ورته پاکستان انجینرینګ کونسل وایي او پی ام اینڈ ډي سی چې وایي سي پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کونسل وایي دوی باید دغو هغه ریکوایرمنټ وګوري او دغو کوم کنسل چې دی د میډیکل او د انجینرینګ کنسل چې دی د اصول مطابق باید د 15% فرق کړی وي که چېرته تاسو غواړئ چې د دې په اړه معلومات موږ ته راکړئ ما ته په کمنټ کې ولیکئ زه به مکمل معلومات درکړم او که نه تاسو که چېرته معلومات لرئ خو ښه دی مخته لاړ شئ د ماسټر ډګري لپاره هغه کسان چې هغه ماسټري ته اپلای کوي دغو عمر باید د 15 کلونو څخه ډیر نه وي او دلته یو بله نکته یې ذکر کړې ده چې دی باید اوس د کوم پوهنځي ممبر نه وي یعنې په کوم پوهنځي کې باید دی شاګرد نه وي داسې نه ده چې دی په یو پوهنتون کې ماسټري کوي د اول سمستر شاګرد او دی بیا ماسټري ته ثبت نام کوي یا د دویم د دریم کال شاګرد ده صحیح ده او 14 کاله ایجوکیشن دوره یې مکمله کړې معنا 12 صنف نه فارغ وي او له پوهنتون نه فارغ وي صحیح ده د 12 کاله کې باید د دې فیصدي سدي 80% وي او په 4 کلنۍ دوره کې باید د 2.5 سی پی جی پی ای صحیح ده له 4 نه سی جی پی ای چې دی زموږ د پوهنتون هغه کسان چې له پوهنتون نه فارغ وي د هغو په ټرانسکریپټ کې هغه سی جی پی ایس ته د هغو له لارې دی کولی شي چې له 4.0 څخه دی راوباسي چې زما فیصدي څومره ده صحیح ده او د پی ایچ ډي کسان هم کولی شي چې ورته اپلای وکړي د هغو عمر باید له 15 نه تر 40 پورې وي او دی باید اوس فعلا د کوم پوهنځي غړی یا شاګرد نه وي صحیح ده او دوی باید 18 کاله کار ایجوکیشن هغه تعلیمي دوره بشپړه کړې وي چې 12 کاله باید مکتب ویلی وي او 4 کاله پوهنتون ویلی وي او یونیورسټي ویلی وي صحیح ده او ریکوایرمنټ د کوم اسنادونه دوی غواړي د دې سکالرشپو لپاره یو تذکره پکار ده یو عکس پکار ده او هغه تعلیمي اسناد پکار دي که چېرته له 12 صنف نه فارغ وي هغه د 12 کلو نمرې دي او هغه ډیپلوم دي او د بیچلر لپاره که چېرته فارغ یې هغه ټرانسکریپټ ډیپلوم دي غواړي او د ماسټري لپاره هم همداسې ده
او د افلای لینک کې دوه دانې دي. عموما چې کله ته غواړې ډایرکټ لاړ سې یو ښوونځي ته د سکالرشپو ته افلای وکړې، د لاندې لینک باندې کلیک کوې او یو بل ویب سایټ ته هغلته هم پکې اعلان سوي دي، خو بیا هغلته بیا هم لینک درکوي، بیرته دې بیا دې ویب سایټ ته راولي. نو تاسو به د هر څه نه مخکې راسئ ګوګل ته. ګوګل کې به تاسو لنډ ولیکئ سي علامه اقبال سکالرشپ. صحیح ده. دا هم چې کله ولیکل نو دلته به لاندې راسئ، دغه ویب سایټ به پیدا کړئ. صحیح ده. دغه o4af.com په دې باندې کله کله کلیک تاسو وکړئ، ډایرکټ بیا درته دغه راځي د کوم سکالرشپ معلومات چې وي او د افلای طریقه چې ده هغه راځي. نو دلته چې کله دا پیج درته راخلاص، تاسو به په افلای ناو باندې کلیک وکړئ. کله چې افلای ناو باندې کلیک وکړئ ستاسو لپاره ډایرکټ دا پیج راځي. صحیح ده. زه دا دوه پیجونه کلوز کوم. کله چې دلته تاسو مخکې که اکاونټ نه لرئ، تاسو به د تذکرې نمبر او پاسورډ داخل کړئ. تاسو به ساین ان سئ، تاسو کولی ثبت نام وکړئ. او که چېرته نوي راغلي یاست، کوم یوزر مو یې کریټ کړی، نو تاسو به په دلته په ساین اپ باندې کلیک وکړئ. صحیح ده. دلته به خپل نوم ورکړئ. زه خپل نوم ورکوم امان الله، او دلته لاست نیم معنا مثال ورکوم. صحیح ده. ځینې مرحلې پکې د کوم زه خپل ځینې شخصي معلومات کې داخل نه کړم، خو دا یو لارښود ویډیو ده که نه. زه دلته د تذکرې نمبر پکې لیکم 1999 او 2 1542. صحیح ده. او دلته یو ایمیل ادرس به ولیکئ. ایمیل ادرس کوم ایمیل ادرس تاسو اپلای کوئ. صحیح ده. زه دا ایمیل ادرس ورکوم .com. صحیح ده. دلته به پاسورډ ورکړئ. صحیح ده. داسې یو پاسورډ ورکړئ چې بیا وروسته له تاسو څخه هیر نه وي. زه یو پاسورډ ورکوم. صحیح ده. او دلته هم همدا پاسورډ زه ټایپ کوم. صحیح ده. او په ساین اپ باندې کلیک کوم. ښه، دلته وایي چې تاسو پاسورډ کم ده، دا باید یو څه زیات وي. زه ورته یو 2 عدده نور کوم. صحیح ده. تاسو نه د ایمیل وریفیکیشن غواړي. زه راځم دلته دا ایمیل راغلی ده. زموږ دغه وریفیکیشن کوډ چې دی دغه موږ کافي کوو او په دلته په دې ځای کې موږ پیسټ کوو. صحیح ده. کنټرول وي. صحیح ده. او وریفای باندې موږ کلیک کوو. نو وروسته کله چې دا ویریفای سو، راځه دلته هغه د تذکرې نمبر لیکو، کوم نمبر باندې چې مو تاسو ثبت نام کړی ده. که تاسو په الکترونیکي تذکرې ثبت نام وکړئ نو کوشش وکړئ هغه ډیش علامه چې دی، آیفن علامه چې دغه مه استعمالوئ، ډایرکټ عدد ولیکئ. صحیح ده. صحیح. دلته هغه پاسورډ چې تاسو ورکړی وو هغه ټایپ کړئ. ساین ان باندې کلیک کوو. نو ډایرکټ دغه صفحه درته راځي. نو وروسته به دغه سکیپ کو. صحیح ده. نو دغه صفحه به درته راسي. دلته به راسي، په دې باندې به کلیک وکړئ سي اپلیکیشن فارم. صحیح ده. اپلیکیشن باندې مې کلیک وکړو. په دې خاطر باندې چې ما مخکې فورم ډک کړی و، نو زه په هغو فورم باندې کلیک کوم. دلته دې باندې کلیک کوم. صحیح ده. نو تاسو به دا صفحه راسي. دلته هغه کوم ډیټیل چې دی هغه چې مخکې تاسو ورکړي وو په اول اکاونټ مو چې جوړ هغه دلته راځي. خو دلته یوازې ستاسو یو نمبر پرسنل د ټلیفون نمبر یا هم د واتساپ نمبر ورکړئ، هغه دلته ټایپ کړئ او رابسې دلته د پیدایښت نیټې ته پیدایښت نیټه به ورکړئ سي زه یو نیټه ورکوم چې هغه د دغه لپاره الیجیبل وي، د ماسټري لپاره. صحیح ده. 4 او دلته ورکوم سي د اګست پر 22 باندې. صحیح ده. او جندر دلته ورکوي چې قومیت ستاسو شي ده. زه ورته وایم پښتون، چېرته تاسو تاجک یاست یا هزاره یاست یا ازبک یاست دلته ورته انتخاب کړئ. صحیح ده. او جندر مو ورته وایي میل یا فیمیل، نارینه یا ښځینه، دلته به ورته انتخاب کړئ. صحیح ده. دلته به مو د پلار نوم ولیکئ او د پلار د تذکرې نمبر له 13 عددو څخه
کم نه وي او د فلر د پاسپورټ نمبر که چیرته وي خو ښه ده که نه وي کوم مشکل نشته صحیح ده. او دلته به راسئ ستاسو اوسنی ادرس په کوم ولایت کې یاست او اصلي ادرس مو دایمي ادرس مو دلته ولیکئ او دلته مو کوم ولایت کې ستاسو اوسیږي زه هغه ادرس ولیکئ صحیح ده. اوسنی سیټي یا ښار ته ولیکئ او دایمي سیټي یا هغه ځای ښار نوم چې هغه تاسو دایمي اوسیږي صحیح ده او په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. نیکسټ کې تاسو دویمه مرحله دلته راځي. دلته به تاسو انتخاب کوئ ستاسو د کوم دورې لپاره ثبت نام کوئ، د ماسټري لپاره، د اول چې دی د لیسانس لپاره، دویم ماسټري، دریم پی ایچ ډي، دویم چې دی ماسټري لپاره ثبت نام کوم صحیح ده. او دلته ورته وایاست د تاسو کله امتحان چې ورکوئ د امتحان ځای مو انتخاب کوئ، په کوم ولایت کې تاسو امتحان ورکوئ، جلال آباد کې، هرات کې، مزار کې، کندهار کې، کابل کې، که پېښور کې یا کوټه کې صحیح ده. زه ورته وایم چې زه په کندهار ولایت کې امتحان ورکوم صحیح ده. او دلته به ورته ولیکئ چې تاسو ته وایي چې تاسو په دې سکالرشپ کې کوم یو خپلوان مستق یا د کورنۍ یو غړی، زه ورته وایم چې نو، دا ورته نو کوئ همیشه. او دلته راسئ چې تاسو به څلور انتخاب حق لرئ چې تاسو د دې سکالرشپ لپاره څلور انتخاب وکړئ. زه د ماسټري لپاره ماسټري مې انتخاب کړی، زه ماسټري په کمپیوټر ساینس کې کوم. اول ورته وایم چې کمپیوټر ان انفارمیشن ټیکنالوژي، دویم هم کمپیوټر ساینس ورته ولیکم صحیح ده. دلته دریم هم ورته وایم چې کمپیوټر ارکیټیکچر ان اپریټیو سیسټم، او څلورم انتخاب هم کمپیوټر دغه ورته لیکم موبایل یا سټډي اف نیورال کمپیوټینګ ورته لیکم صحیح ده. نو کله چې دغه څلور انتخابه وکړل د هر دورې لپاره، نو تاسو چې کله انتخاب شي په دې بخش کې به ماسټري کوئ صحیح ده. دلته راځي ایجوکیشن لیول، په دې باندې موږ کلیک کوو. تاسو دلته باید د 12م صنف دغه معلومات ورکړئ صحیح ده. په کوم هیواد کې تاسو فارغ یاست، ورته وایم چې افغانستان. په کوم یونیورسټي نه صحیح ده، کوم یونیورسټي نوم به ورکړئ. زه ورته وایم چې مقصد زه ورته وایم چې دلته ما انتخاب کړی دی اوس 12م صنف صحیح ده. زه ورته وایم چې دلته لیکم چې ډیپارټمنټ اف ایجوکیشن صحیح ده، د معرف ریاست صحیح ده. او یا ورته معرف هم ولیکئ، تاسو دا نه لیکئ، معرف ورته داسې ولیکئ صحیح ده. صحیح ده. دلته ورته لیکئ چې په کوم ښار کې، زه ورته لیکم چې پکتیا. ډېری دغه نشته پکې ولایتونه، خو زه خوست هم نشته کې، خو زه خوست ورته لیکم، پکتیا به نه وي پکې، خوست زه ورته لیکم صحیح ده. صحیح ده، خوست لیکم. او ډیګري معنا ورته وایم چې ولیکئ چې بکلوریا ورته ولیکئ صحیح ده. او دلته په کوم کال کې تاسو فارغ شوي یاست، زه لیکم چې 2013 کې، چې هر کوم کال کې تاسو فارغ شوي دلته به هغه کال ورته واچوئ. او ټوټل مارکس، ټوټل مارکس کې معنا ستاسو ټوټل نمرې څومره دي او څومره نمرې مو وړي دي او پرسنټیج مو څومره ده صحیح ده. دلته تاسو کولی شئ هغه خپل پرسنټیج یا ټوټل نمرې له خپل شهادتنامې څخه راواخلئ صحیح ده. زه ورته لیکم په 4000 نمرې دي ټوټل په دغه کې، څه ورته وایي په 12م صنف کې، او له هغو نه تاسو څومره وړي دي صحیح ده. هغه چې تاسو هر څونه وړي، زه ورته لیکم چې 1300 یا ورته لیکم چې 3019 صحیح ده. او فیصدي مو ورته ولیکئ چې 93 صحیح ده. په دې باندې سیو ایجوکیشن باندې کلیک کوو صحیح ده. دا مرحله چې تکمیل شوه، د هغو نه وروسته راځو دغه 14م صنف کې چېرته تاسو 14م صنف ویلی وي، یو خاص تخنیکي انسټیټیوټ مې ویلی، هغه معلومات دلته دغه کوئ داخله، او که نه یې راځو موږ بیچلر معلومات ته، د پوهنتون دورې معلومات ته صحیح ده. په کوم هیواد کې ستا پوهنتون ویلی ده، په افغانستان کې. کوم پوهنتون یا کوم وزارت پورې مربوط ده، زه ورته وایم چې منسټري اف هایر ایجوکیشن صحیح ده. او دلته راځم چې په کوم ښار کې دی ویلی، زه ورته وایم چې کندهار نشته کې، زه ورته وایم چې په کابل ښار کې، کابل ولایت کې ما ویلی صحیح ده. کوم بخش ته ویلی ده، ورته وایم چې لیکم چې کمپیوټر ساینس صحیح ده. په کوم کال کې فارغ شوی، په 2018 کې زه ورته لیکم
صحیح ده. او دلته ورته وایي ټوټل مارکس او مارکس اپلاین او پرسنټیج، معنا ټوټل نمرې تا څومره دي، په هغو کې ستا څومره دي وړي دي او پرسنټیج یې څومره ده. ټوټل نمرې تاسو کولی شئ د هغه ټرانسکریپټ له لارې هم کاونټ کړئ یا یې جمع کړئ سره دلته ولیکئ، خو زه ورته لیکم چې مقصد زموږ چې وي ټوټل 100 نمرې وي. 100 نه مقصد ستاسو هغه څومره دي چې وړي دي یا هغه ستاسو هغه نمرې چې هغه ستاسو پرسنټیج څومره ده، زه ورته وایم چې 90 ده یا 100 نه ما 90 وړي دي. صحیح ده. او دلته هغه پرسنټیج مو هم ورته لیکئ او دلته هغه ټوټل دغه چې وړي دي عموما څومره پرسنټیج دي هغه ورته لیکئ. صحیح ده. سیو ایجوکیشن باندې کلیک کوو. صحیح ده. دا مرحله زموږ سره تکمیل سوه. په نیکسټ باندې کلیک کوو راتلونکي مرحلې ته. دلته کولی شئ ستاسو خپل اسنادونه دغه کوي اپلوډ کړئ. صحیح ده. په اول ځای کې ستاسو نه تذکره غواړي، په دې اپلوډ ایجوکیشن ډاکومنټ په دې باندې موږ کلیک کوو او دلته راځو. که چېرته تذکره ستاسو سره الکترونیکي وي، که په یو پیج کې دواړه سکین سي مخ او شا یې خو ښه دی، که نه یې په 2 پیجه کې مخ یې او شا یې سکین سي خو په یو فایل کې چې وي نو ښه به وي. لکه ما دلته چې راخیستې دواړه په یو پیج کې دي. صحیح ده. دا ورته اپلوډ کوم، دا اپلوډ سو او د ټیک مارکس یا علامه راغله. صحیح ده. دلته راځم د 12م صنف سرټیفیکیټ یا هغه د نمرو دغه چې دی هغه ورته څنګه کوم اپلوډ کوم او دلته په اپلوډ باندې کلیک کوم او دلته راځم چې مارک شیټس چې دی 12م صنف دغه چې دی له اول نه 12م هغه ورته اپلوډ کوم او دلته مارکس یې راغله. صحیح ده. دلته بیا راځم، دلته د پوهنتون د دورې ډیپلوم ورته سبمیټ کوم او په اخیری کې بیا د پوهنتون د دورې ټرانسکریپټ ورته سبمیټ کوم. صحیح ده. کله چې دغه ټول سبمیټ سو دلته د صحیح علامه راغله چې کوم مشکل نشته په ډاکومنټ کې د سبمیټ کړل. په سبمیټ بټن باندې زه کلیک کوم او دلته راځي ستاسو اپلیکیشن کامیابی سره څنګه وسو سبمیټ سو. اوکې باندې کلیک کوو. نو کله چې بیا ستاسو ریزلټ راوځي هغلته بیا تاسو لپاره نتیجه معلومیږي. کولی شئ دا فرما دلته وګورئ، وی کوئ، په ویو باندې کلیک وکړئ، ستاسو ټول ډیټیل راځي. نو که چېرته تاسو دغه ویډیو خوښه سوې وي درسره لایک یې کړئ، زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. که چېرته تاسو کوم نظر پوښتنه سوال لرئ ما ته په کمنټ کې ولیکئ، زه درته جواب درکوم. او یا هم که چېرته تاسو د داسې نورو ویډیوګانو لپاره پیشنهاد لرئ ما ته یې ولیکئ، انشاءالله درته ریکارډ کوم. ډېره مننه. ستاسو د کامیابۍ په هیله.